بیگانی درس کې اخیری آیات کې دا خبره تیره شوه چې بعض خلکو چې علماوی بعض نمرات کمزوري مسلمانانو بعض علماوی نه دا منافقانو د جهاد دغه کو چې کله جهاد فرض شو بیا یریدل او بیا وی ولې دا فرض شو چې دا لږ رستو شوی وي او منګه لږ فایده غشتي وي د دنیا نه او دنیا کې ملک جون تیر کړی وي دا خو جهادي مرګ برازي الله تعالی بیگاوی چې د دنیا مخکینی درس کې وی چې د دنیا دا جون دا ډیر لګ دی او متاع فایده د دنیا ډیر لګ ده اصل آخرت دی او پاتې شو مرګ نو د مرګ نه بچ کېدل خو د چا هم نشته دوی د مرګ نه ځان بچ کی مرګ با ضرور راځي خامخا به راځي او کته د دې مرګ د پاره ډیر پلانینګونه او ډیر کارونه ولو کې چې زه بچ شم الله وی د مرګ نه بچ کېدل نشته اگر چې ته د پابندو مضبوطو قلاګانو کې ولې نه چې څومره تدبیرونه د مرګ د پاره او کې د مرګ نه بچ کېدل نشته الله وی خامخا به دا راځي او دغه مضمون په قرآن شریف کې په ډېرو ځایونو کې دی کل نفس ذائقة الموت هر یو نفس ته د مرګ ذائقه ده قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم و د دې مرګ نه تاسو ډېرې منډې وایې دا مرګ به یو ځل تاسو را نیسي نو دلته الله هم دغه خبره کوي چې کو تاسو په ډېرو مضبوطو قلاګانو کې ځان بچ کې او د جهاد میدان نه لاړ شي او په مضبوطو قلاګانو کې دننه یې چې د انسان څه چې د هېڅ څیز هلته رسایي نه وي خو مرګ به تعالی هلته ملاوي درځي او بیا د دوی د بعضې خبرو الله رب العالمین دغه کې کو دوی ته څه خیر ورسي څه پیدا ورته ورسي نو دوی وایي دا د الله د طرف نه دي مونږ یې ډېر خوښ یو که نه منافقان وایي او که چېرې دوی خلکو ته څه بد ورسي مصیبت ورسي تکلیف ورسي د جهاد په میدان کې یا څه نو د دنیا په خیر کې خو دوی لګیا دی وایي چې خوشحالي ده او مال غنیمت دی او پیداوار دی او مال اولاد او پراخي ده دا د الله طرفه د موږ یې ډېر خوښ یو خو که د دې په مقابل کې دوی ته څه بدي ورسي مصیبت ورسي تکلیف ورسي زخم ورسي مرګ راشي نو څه وایي رسول الله مبارک ته به وایي دا ستا د لاسه دا د نبی علیه السلام نعوذ بالله دا سپیروالی دی او دا ځکه دا موږ ته دغه شو الله ورته وایي کو تکلیف دی او کو راحت دی او کو خوشحالي دا ټول د الله د طرف نه وي ولې دوی نه پیږي الله وایي او بیا ورته الله وایي چې بعضې څیزونه خو ټیک ته دی کې او فراخي دا به د الله طرف نه خو دا چې نقصانات د باندې راشي مصیبتونه راشي دا ستاسو د لاسونو کار دی دا ستاسو کار دی ستاسو نفس کار دی د ګناهونو کار دی او دغه رسول الله مبارک نبی دی چې بعض انسان ته تکلیفونه رسي د د ګناهونو د وجې د د عمل د وجې او د دوی په خبرو باندې د دوالو جهانو سردار خفه کېږه مته موږ رسول لیږلی دی خلکو ته او که دوی تا نه مني دا منافقان نو الله وایي زه پې ګوایم چې ته د الله رسول یې او اخري آیت کې الله رب العالمین د رسول الله مبارک شان بیانوي اصل کې معامله داسې وشوه چې نبی علیہ السلام دوی چې من اطاعنی فقد اطاع الله ومن احبنی فقد احب الله چا چې زما اطاعت وکړو زما فرمان برداری وکړه زما خبرې ومنله گویا چې د الله خبره ومنله او چا چې زما سره محبت وکړو گویا چې د الله سره محبت وکړه نو دی بعضې منافقین وي دلته ټولو د منافقینو د خبرو ردونه دي ایوی د ځان رب جوړ کړه نعوذ بالله
چې زما خبره منل دا د الله خبره منل دی. الله وی چې څه د الله رسول ویلي دي بالکل ټکي ویلي دي. چا چې د پیغمبرت تابعداري وکړه ګویا چې د زما وکړه، او چا چې د ده نه مخ واړه پروا مې پې نشته الله وی. او دا مضمون الله په ډېرو ځایونو کې بیان کړی دی چې د رسول الله مبارک تابعداري دا د الله تابعداري ده. ما تاکم الرسول فخذوه، چې کم پیغمبر راته وي چې دا کار وکړې دا زما د طرف نه دی، چې کم نه مني کې منې شي دا ورته ما ویلي دي. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، د نبی علیہ السلام په طریقو کې دا ښکلي طریقې دي، ستاسو دپاره بهترینې طریقې دي، دا اپنو کې الله وي. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، د نبی علیہ السلام خو دا شان دی چې حلال او حرام چې دی وي بالکل دا ټیک وي، دا زما طرف نه دی. نو دې آیات کې الله رب العالمین د نبی علیہ السلام دغه شان بیان کړی دی، مقام بیان کړی دی چې دا پیغمبر تابعداري کول دا زما تابعداري د الله وي. او دغه د حدیثو دپاره لوی دلیل دی چې د نبی علیہ السلام احادیث فرامین دی باندې عمل کول دا په حقیقت کې د الله رب العالمین خبره منل دی. او نبی علیہ السلام سره محبت کول دا الله سره، او دا الله رب العالمین په دریمه سپاره کې وي چې کو څوک تا سره محبت کول غواړي، ما سره محبت کول غواړي، نو ستا تابعداري دی وکړي، تا سره د محبت وساتي. الله وي زه به ورسره محبت ساتم. نو دې آیتونو کې الله د دې خبرې بیان کړې. اینما تکونو، هر ځای کې چې تاسو یې یدرککم الموت، را لاندې به کی تاسو مرګ به تاسو ته راځي. ولو کنتم، او کو چرې تاسو فی بروج مشیده، په سختو مضبوطو قلاګانو کې، نو کو مرګ وي تاله به راځي، مرګ به خامخا تاله راځي. دا مرګ نه بچ کېږي نه. د جهاد میدان کې مه یریږه چې یاره ماله به مرګ راشي، چې الله راته په څه کې لیکلي په هغې کې به راځي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه شهید اسلام مولانا سنجان صاحب رحمهم الله به وی زه د خالد ابن ولید قبر له چې لاړم، نو د هغه په قبر په خازه باندې دا خبرې لیکلې شوې چې ای خلکو د مرګ نه مه یریږئ. مرګ چې الله تا د پاره کله مقرر کړی دی په هغې وخت به راځي. زه د میدان په جهاد کې لګیا یم، او ما د الله نه دا به غوښتل چې زما مرګ دا د جهاد په میدان کې راشي. دی لیکلي دي هلته. او د دې دپاره ما کوششونه کول، ما د تورو غزارونه هم څه کړي دي، حتی تر دې پورې چې زما د سر د ویښته نه راواله تر د خپو د نوکه پورې په بدن کې داسې ځای نشته چې هغه په غشي، هغه په تورو په نیزه لګېدلي نه وي، هر ځای لګېدلی دی. حتی تر دې پورې شهید اسلام صاحب رحمهم الله به وی چې زما انداوې مخصوصا په تورو په غشو لګېدلې ده، خو وی چې مرګ الله زما په کټ کې لیکلي دا زه په کټ کې د دنیا نه روان یم. نو د مرګ نه مه یارېږي. بیا هغه لیکلي چې دا ولې دا دومره د تورو غزارونه او څو تورې به د هغه په لاس کې ماتې شوې او هغه به شهید کېده نه، دا ولې وی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع وی چې هذا سیف من سیوف الله. خالد ابن ولید د الله د تورو نه یو توره ده، نو د الله توره به څوک ماته کړي. هغه الله رب العالمین د نبی علیہ السلام خبره داسې رښتیا کړه چې د بدن هر یو اندام یې ولګېده، خو مرګ د شهادت نه شو. ولې د الله توره څوک نشي ماتولی، نو مرګ نه څوک پټېدی نشي. وَإِن تُصِبْهُمْ، او کو چرې ورسیږي تاسو ته حسنتن سپیده راته ورسي، څه خیر درته ورسي، نو یقول دوی وی هذه من عند الله، دا د الله د طرف نه دی، موږ یې خوښ کړو کنه. وَإِن تُصِبْهُمْ، او کو چرې ورسیږي سیئة سبدي مصیبت، نو یقول دوی وی هذه من عندک، دا د نبی علیہ السلام د طرف نه. قل کل من عند الله، دا ټول ارسه د الله د طرف نه. فما لهؤلاء القوم، نو څه چل شوی دی په دې قوم، لا یکادون چې نه پیږي یفقهون حدیثه، په خبر نه پیږي،
ما اصابک من حسنه فمن الله، سچ تاسو ته ورسیږي څه خیر دا د الله د طرف دی. وما اصابک من سیئه او سچ تاسو ته ورسیږي بدی فمن نفسک، نو دا ستاسو د عملونو وجه ده. وارسلناک او ته موږ لیږلې للناس خلکو ته رسولا پیغمبر، وکفا بالله شهیدا، والله په دې باندې گواه دی. من یطع الرسول، چا چې تابعداري وکړه د پیغمبر، فقد اطاع الله، دا په حقیقت کې د الله تابعداري ده. ومن تولا او چا چې مخ واړو، فما ارسلناک، نو ته نه لیږلې علیهم موږ په دوی باندې حفیظا، څه نگهبان، څه څوکیدار. ستا کار داعیتوب دی، وینا ده، تو ته وینا کوه. فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب، ستا کار رسول دی او چې ستا تابعداري نه کوي، ستا خبر نه مني، فانما علیک الحساب، بیا په ما باندې د دوی هغه نیوکه ده، ما ته بیا پرېږده. الله وایي صدق الله مولانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.